والله چې زر کالام په ما همدغه حالت وي ټوله دنیا مې مخالفت وکړي تر څو په افغانستان کې اسلامي حکومت نه قایم شوی زه به وسله په ځمکه کښېنږدم او له سنګر راوپورته نشم کومه لحظه چې اسلامي حکومت قایم شو او له دې نه ډاډه او مطمئن شو چې اوس د الله کلمه لوړه ده اقتدار د مسلمانانو لاس کې ده اسلام حاکم دی د اسلام د تنفیذ په وړاندې خنډ نشته ټول کلمې ورته لولو په مسلمان هېواد کې زیږېدلي یو چې دومره واړه و زیږېدلي یو صاحب زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي بیا لمونځ کوو صاحب قرآن عظیم الشان مو لوستی دی په تفسیر یې پوهېږو 5 بنای مسلماني دلته جاري ده موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو دوی چې نه تاسې کافران یاستئ په زوره مسلمانانو نه کافران جوړوي نو دا جهاد دی تربله زه ورته وایم چې زه تاسو سره درځم هر چېرته چې وایم من جمله کعبې شریفې کې سره ملاقات کوم نو حالته به زه درغلی څه نقص کېدل تا به ټول جهان ته ویلي وو چې وګورئ چې نجیب څه خیل سړی دی نو ما ته به د نارې کړي وو چې راپورته سه صاحب په دې کعبې شاوخوا ته یو طواف سره وکړو چې د حج مو تکمیل سي د حج عمره به سره وکړو که وخت نه دی نو بیا ما څه ویلی سو چې نه زه دا کار نه کړم علیاذم بالله زه کافر یم نو که ما دا کار د سره سرته رسولی وی به تا ټول جهان ته ویلي چې ودلیدو صاحب کافر و ما مسلمان کړ او زه دلته د اسلام خبرې ورته کوم دی چې نه دی صاحب کافر دی ښه مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي فاتقوا الله چې د خدای څخه ویریږئ واصلحوا ذات بینکم او ټول ذات البیني مسائل په خپلو منځو کې د مصلحت او د سولې له لارې څخه حل فصل کوي واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین اطاعت وکړئ د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاستئ زموږ اعمال او کردار ته چې تاسې وګورئ دا ټول د خدای او د رسول په لاره برابر دي نو دې خاطر نه ښه مؤمنین موږ یو